السلام علیکم. نن غواړم تاسو ته بیا نن زه یو نوی درس د اکسل وښیم. نن موږ غواړو چې تاسو ته سورټینګ وښیم چې څنګه په اکسل کې تاسو سورټ کولی شئ. موږ د نمونې په ډول دغه 15 متعلمین موږ په اچولي دي، البته متعلمین نه، محصلین، چې دا د پوهنتون محصلین دي. او زه غواړم تاسو ته یې د نمرو په حساب باندې چې څوک اول نمره دی، څوک دویم نمره دی، په منظم شکل دا سورټ کړو. تاسو دوه لیارې لرئ. اول لیاره دا ده چې تاسو کړلی شئ په اتومات ډول باندې دغه غونډ جدول انتخاب کړئ او راشئ د سورټ ته، دا A او Z چې وینئ په دوه ځای کې دلې ویلي دي سورټ او فلټر. تاسو کړلی شئ چې د A نه تر Z پورې د ګریډ په ځای کې دغه فلټر وکړئ. او بله مهمه لیاره دا ده چې دلې په فلټر باندې کلیک وکړئ. په فلټر چې کلیک وکړئ دا واړه مثلثونه مو ولیدل، په دې مثلث باندې به کلیک کړئ او کله مو چې کلیک کړه دا لوي انتخابولی شئ چې سورټ سمال ټو لارج، یعنې د واړه نه تر غټ پورې، او سورټ لارج ټو سمالست. مثلا موږ غواړو د اول نمره نه تر آخر نمره پورې ټول کتګوري کړو. نو دا به ووایو. مخکې دا چې زه تاسو ته وښیم د موږ احمد اول نمره دی، جاوید پنځم نمره دی، نو جاوید باید په آخر کې راشي. صحیح شو؟ نو دلته به راشو، په دې باندې به کلیک وکړو، د smallest to largest په دې باندې به کلیک کړو. نو موږ ته دلته اوس معلومیږي چې احمد اول نمره دی او جاوید هم پنځم نمره دی. دا یوه طریقه. بیا موږ که چېرې غواړو چې دا فلټر بېرته د منځه یوسو، را به شو دلته په فلټر باندې به کلیک کړو او دلته د کلیر علامه به ووایو. چې کلیر علامه مو وویله، د دې په خاطر چې موږ انتخاب کړی نه وه، د کلیر علامه د منځه ولاړه نه. موږ به راشو دا ځای به بېرته انتخاب کړو. چې کله مو انتخاب کړ، څه شو؟ په فلټر باندې چې بېرته کلیک کړو دا د منځه ځي. او یا هم که چېرې موږ بیا ووایو نو فلټر به راشي. صحیح شو؟ بیا په فلټر باندې کلیک کړئ دا د منځه ځي. دا یوه لاره. بله لاره دا ده چې د ګریډ کالم تاسو انتخاب کړئ. کله مو چې د ګریډ کالم انتخاب کړ، سورټ ته به راشئ، د A نه to Z پورې تاسو دا انتخاب کړئ. نو که چېرې مو دا انتخاب کړ، د تاسو نه دلته پوښتنه کوي چې expand the selection. د دې معنا دا ده چې تاسو غواړئ چې د ټول جدول دپاره دا سورټینګ وکړئ او که یوازې تنها د دې کالم دپاره. موږ غواړو د ټول جدول دپاره سورټینګ وکړو، یعنې څوک اول نمره دی سورټ. نو موږ ته معلوم شي چې احمد اول نمره دی او جاوید پنځم نمره دی. په منظم شکل به موږ ته دا دلته راولي.